الله نور السماوات والأرض. د البقره د سورت د 45 او 46 آیاتونو ژباړه او تفسیر. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ژباړه او مدد وغواړئ، یعنی په هره سختی کې له الله څخه په صبر او لمانځه سره، او په تحقیق دا لمونځ خامخا ډیر دروند دی، مګر نه دی دروند په عاجزي کوونکو، یعنی خوند اخیستونکو له طاعته. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. ژباړه هغه کسان چې یقین کوي چې بېشکه دوی مخامخ کیدونکي دي له پروردګار خپل سره، او په تحقیق سره دوی هم دې ته، یعنی په آخرت کې بیرته ورتلونکي دي. تفسیر: د اهل کتاب عالمانو چې د حقانیت له څرګندولو نه وروسته یې هم په محمد صلی الله علیه وسلم ایمان نه راوړو، د هغه لوی سبب د مال او جاه سره مینه او محبت و چې الله تعالی د دې دواړو علاج درته ورښودلی دی. د صبر کولو په سبب د مال مینه او حرص له منځه ځي، او د لمونځ کولو په اثر تذلل پیدا کیږي، او د لویوالي مینه کمیږي، او په تحقیق لمونځ ډیر دروند دی، مګر نه دی دروند په عاجزي کوونکو، خوند اخیستونکو له طاعته، یعنی صبر او د زړه په حضور لمونځ کول ډیر دروند او سخت کار دی، مګر دا سخت کار یوازې په هغه چا آسانه دی چې عاجزي کوي او له الله تعالی نه ویریږي، او د دوی خیال او فکر په همدې لوري وي چې مونږ خامخا له الله تعالی سره مخامخ او د هغه الله په لوري ورتلونکي یو، یعنی په لمانځه کې د الله تعالی تقرب حاصلیږي، ګواکې له هغه سره کتنه ده، یا به په قیامت کې د حساب او کتاب لپاره ور وړاندې کیدونکي یو. ومن الله توفیق.